د شپږم درس د داستان یا قصې برخه. د فرینډلي ګوسټ یا ملګري کوونکي یا د ملګرتیا وړ ارواح یا د مړي روح ارواح چې وایي. A nice woman lived by a large river. یوې ښایسته ښځې د سیند په غاړه یا د یو غټ سیند په غاړه باندې ژوند کاوه. A nice woman یوې ښایسته ښځې lived by a large river د یو سیند یا غټ سیند په غاړه باندې ژوند کاوه. She loved children. هغه له ماشومانو سره لوبې درلوده او مینه درلودله. She loved children. هغې درلوده مینه له ماشومانو سره. She wanted to help them in any way. هغې غوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي او ماشومانو سره په هره لاره چې وي مرسته وکړي. She loved her community. هغې له خپلې جامعې یا ټولنې سره مینه درلودله. She loved هغې مینه درلوده her community له خپل ټولنې یا اجتماع سره. And everyone in the community loved her. او هر یو یا هر شخص په جامعه کې چې و له دې سره مینه درلوده. And everyone او هر یو یا هر کس in the community په جامعه کې یا ټولنه کې loved her له هغې سره مینه درلوده. She lived a very long time and became very wise. هغې چې دا د ډیرو کلو وه یعنې ډیر وخت راهیسې ژوند کاوه او هغه چې وه ډیره پوه یا ډیره عاقله شوې وه یا پوه یعنې تجربه یې زیاته شوې وه. د دې پاراګراف په لغتونو د دوستان دوه لغت لري. کمیونټي په معنا د اجتماع یا ټولنې. وایز په معنا د عاقل یا پوه. When she did she became a ghost. کله چې هغه مړه شوله هغې څخه یوه د مړي ارواح یا روح جوړ شو. She was dead. هغه مړه وه. But every night she returned to her community. هغه مړه وه مګر هره شپه به هغه خپلې جامعې ته راستنېدله یا راتلله به. She was dead. هغه مړه وه. But every night مګر هره شپه she returned هغه راستنېدله to her community خپلې جامعې ته. She wanted to help children and not to cause them fright. هغې غوښتل چې له ماشومانو سره مرسته وکړي او د دې لامل نه شي چې هغوی وډار شي. She wanted to help children. هغې غوښتل چې له ماشومانو سره مرسته وکړي and not cause them fright او د دې لامل نه شي چې هغوی وډار شي. But she had a scary voice. مګر دې یو ډارونکی اواز درلوده. But مګر she had هغې درلوده a scary voice یو ډارونکی اواز. Children were afraid of her but the ghost was good one. ماشومان له هغې څخه ډارېدل مګر دغه ارواح د مړي ارواح چې وه ډېره ښه وه. She only scared them to help them. هغې یوازې ډارول دوی د دې لپاره چې هغوی سره مرسته وکړي. She only scared هغې یوازې ډارول them هغوی to help them چې هغوی سره مرسته وکړي. د دې پاراګراف لغتونو ته دوستانو ګست په معنا د مړي ارواح یا روح. Dead مړی. Return بیرته راستنېدل. Cause لامل. Fright ډار احساس یا د ډار احساس یا ناڅاپي ډارېدل. Voice اواز. One night یوه شپه some children and dog were playing by the river. بعضې ماشومانو او سپیانو په د سیند په غاړه باندې لوبې کولې. Some children One night یوه شپه some children بعضې ماشومانو and dog او سپیانو were playing by the river د سیند په غاړه باندې لوبې کولې. They were having fun with their pet. دوی چې وو یا دغو ماشومانو چې وو له خپلو کورني حیواناتو سره ساتیری درلود یعنې ساتې تیرو. They were having fun. دوی ساتیری درلود یا مستی درلوده یا سات تیر وو with their pet له خپلو کورني حیواناتو سره. But they were far from home. مګر دوی چې وو له خپلو کورو څخه لرې وو. But مګر they were far دوی لرې وو from home له کورو څخه. Then the weather became bad. وروسته هوا چې وه ډېره خرابه شوه. وروسته the weather became bad. هوا خرابه شوه. It rained and rained. دلته چې وو باران وشو او باران شین باران ډېر زیات شو. The river was rising. دغه سیند چې وو رود چې وو دغه راجګ شو یعنې اوبه پکې زیات شوې. It was very dark. هوا هم چې وه ډېره تیاره شوه. The children knew they were lost. ماشومان په دې پوهېدل چې دوی ورک شوله. The children ماشومان چې وو knew پوهېدل they were lost چې دوی ورک شول. They needed to go north but they didn't know which direction it was. دوی مجبور وو یا دوی ته ضرورت و چې شمالي لور ته لاړ شي مګر دوی نه پوهېدل چې په کوم ډایرکشن یا په کوم استقامت روان دي. دوی مجبور وو to go north چې لاړ شي شمالي لور ته. but they didn't know مګر دوی نه پوهېدل which direction it was چې کوم طرف ته دوی روان دي یعنې کوم سمت ته دوی روان دي.
when the moon come out کله چې سپوږمۍ راښکاره شوله کله چې the moon come out کله چې سپوږمۍ راښکاره شوله they saw a ghost by the river دوی یوه ارواح یا د مړي ارواح یا روح په د سیند په غاړه ولید the ghost said go away دغې ارواح وویل go away لاړ شئ یا وتښتېږئ the children felt great fright ماشومان چې ډېر زیات ډار شوي وو the children ماشومان چې felt great fright احساس یې کوو یا د ډېر ډار احساس یې کوو they knew it was a ghost دوی پوهېدل چې دا یوه ارواح یا د مړي ارواح ده then the ghost moved closer وروسته ماشومان چې وو دغه ارواح چې وه ماشومانو ته نږدې شوله then وروسته the ghost دغه ارواح یا د مړي ارواح چې دا moved closer نږدې شوله یا انتقال شوله closer نږدې دی ماشومانو ته she yelled again go away هغې بیا چغې کړی چې go away یعنې وتښتېږئ یا لاړ شئ the children became very upset ماشومان چې وو ډېر زیات ناراحته شول the children ماشومان چې وو became very upset ډېر ناراحته شول یا ډېر ناراحتي احساس یې وکړه some of them began to cry بعض له دوی څخه په ژړا باندې شروع وکړه some of them بعض له دوی څخه began to cry په ژړا شروع وکړه یا په ژړا یې شروع وکړه the children knew ماشومان پوهېدل چې دوی یو انتخاب لري they could escape or they could stay at peace and peace ماشومان په دې پوهېدله چې یا به دوی کولی شي چې وتښتېږي یعنې دوی یو چانس لري ماشومان یا کولی شي چې وتښتېږي او یا هم له دې ډارونکي شخص سره مخامخ شي په دې تیاره کې the children knew they had a choice ماشومان پوهېدل چې دوی یو انتخاب لري they could escape دوی کولی شي چې وتښتي or they could stay او یا دوی کولی شي چې پاتې شي and face او مخامخ شي this scary individual له دغه ډارونکي شخص سره in the dark په دغه توره شپه یا تیاره کې د دې پاراګراف هغه لغتونو ته ځیر شي دوستانو پټ په معنا د کورني حیوانات که هغه پیشکه ده سپی ده چرشی ده ویدر آب و هوا upset ناراحته اسکیپ تښتېدل فیس مخامخ کېدل individual شخص یا فرد the children ran a long distance away ماشومان چې وو د یو ډېر زیاتې فاصلې لپاره وتښتېدل یا لرې لاړل the children ماشومان ran منډې وهلې یا لاړل a long distance away ډېر زیاته فاصله لرې یا وتښتېدل the ghost followed them all the way دغه ارواح چې ده دوی په ټوله لاره کې تعقیبول the ghost دغه ارواح یا روح followed them دوی تعقیبول یا څارل all the way په ټوله لار کې finally the children reached home بالاخره ماشومان چې د خپلو کورو ته ورسېدل finally بالاخره the children reached home ماشومان خپلو کورو ته ورسېدل the ghost was very happy ماشومان دغه ارواح چې وه د مړي ارواح چې وه ډېره خوشحاله شوه the ghost دغه ارواح د مړي ارواح was very happy ډېره خوشحاله شوه soon the river rose higher and higher ډېر ژر دغه سیند چې وو راجګېده پسې راجګېدل د سیند کې چې کومې اوبه وې دغه راجګېدلې او نور راجګېدلې it was very dangerous دغه ډېر خطرناک وه it was دغه وه very dangerous ډېر خطرناک the ghost had helped the children survive یعنی دغه ارواح له ماشومانو سره مرسته وکړله چې هغوی ژوندي پاتې شي یا نجات پیدا کړي she had saved them from the rising water دغه ارواح هغوی له جګو اوبو یا دغه جګو اوبو څخه وژغورل she had saved دغه وژغورل them هغوی from the rising water له دغه او جګېدونکو اوبو یا جګې شویو اوبو څخه she also used her power to lead them home هغې همچنان خپل هغه ټول قدرت استعمال کړ تر څو هغوی خپل کورو ته ورسېږي she also used هغې همچنان استعمال کړ her power خپل قدرت to lead them چې ورسوي هغوی هم کورو ته sometimes meeting a guest has advantage بعضې وخت د یو ارواح یا د مړي د ارواح لیدل چې دی یو فایده یا ګټه لري sometimes بعضې وخت meeting a guest د مخامخ کېدل د یو ارواح څخه has advantage لري ګټې یا فایدې هم لري a guest can save your life یو ارواح یا د مړي ارواح چې ده کولی شي ستاسو ژوند وژغوري a guest یو د مړي ارواح can save کولی شي چې وژغوري your life ستاسو ژوند نو دوستانو د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم د سره ووهئ تر څو
په هر ویډیو چې اپلوډ کیږي لومړی تر تاسو پورې نوټیفیکیشن درسي. ښه وختونه، بیا هم چې درس ته درېږو تر وخته پورې په الله مو سپارم.